السلام علیکم ګرانو دوستانو. د حضرت الله عزازي دراویا منډو هم هندوکش لوبډله له ماتې ونه ژغورل. حضرت الله عزازي چټکه توپخانه وکړه خو لوبډله له ماتې ونه ژغورل سوه او بند امیر لوبه ترې وګټل. د شپږیزه کرکټ لیګ 14مه لوبه نن د هندوکش تور او بند امیر شامارانو ترمنځ په کابل کرکټ لوبغالي کې ترسره سوه. د لوبې په پیل کې شامارانو د لوبې پچه وګټل او ستورو ته یې د توپخانې بلنه ورکړه. هندوکش تورو په ټاکل سوي شل اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 180 منډې وکړې چې ډېره زبردسته لوبه ترسره کړل. په خاصه توګه کپتان حضرت الله عزازي ډېره چټکه په زړه پورې لوبه ترسره کړه. په 19 توپونو باندې یې 83 منډې وکړې، 4 15 شپږیزې یې وهلې. جلاد خان 34 منډې، ضیاء الحق ساحل 11 منډې، نثار وحدت 22 منډې، اکبر مسازي 23 منډې وکړې. د بند امیر شامارانو لپاره افتاب علم او نور احمد 2 وکټې واخیستې، فرمان الله یوه، خالد عثمان هم یوه وکټه واخیسته. د 180 منډو هدف په تعقیب کې بند امیر شامارانو په 13 اورونو کې یاد هدف ترلاسه کړ او د 2 وکټو په توپیر په لوبه کې بریا خپله کړه. د بند امیر شامارانو لپاره فرمان الله ډېره ښایسته لوبه ترسره کړه. په 19 توپونو باندې 53 ناسوځېدلې منډې وکړې، 3 شپږیزې 3 څلوریزې ووهلې. کریم جنت هم ښه لوبه ترسره کړه. په 21 بالونو باندې 44 منډې وکړې، 4 څلوریزې 2 شپږیزې ووهلې. آصف موسازي هم ښه لوبه ترسره کړه. په 20 توپونو باندې 43 منډې وکړې، 4 څلوریزې 3 شپږیزې ووهلې. او خالد عثمان هم ښه لوبه ترسره کړه. په 21 توپونو باندې 38 منډې وکړې، 3 څلوریزې او 2 شپږیزې ووهلې. د هندوکش تورو لپاره په توپچونه کې فطرت الله خاوري 2 وکټې، حضرت الله عزازي 1 وکټه واخیسته. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.